د لوی معاصر افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي د محمد زمان خان زوی په کال 1922 میلادي کال په هرات کې زیږېدلی. نوموړی د نادر افشار په حکومتولۍ کې د ده په دربار کې دنده ترسره کوله. که څه هم د افشار د خپل داخلي ستونزو له امله ووژل شو، احمد شاه ابدالي د خپل افغاني لښکر سره چې شمېر یې زرګونو تنو ته رسېدی کندهار ته راغی. د احمد شاه ابدالي راتګ سره قومونو دی د افغانستان ټولواک او پاچا اعلان کړ. نوموړی په هېواد او ولس مین شخص و. د منظم حکومت رامنځته کړ، حکومتي تشکیلات یې له سره ورغول، د کارونو د ښه ترسره کېدو لپاره منظمې ادارې او واحدونه رامنځته کړل. نوموړي د خپل قوي پوځ په مرسته د هېواد سرحدونه له ډهلي تر بخارا او له سند څخه تر اصفهانه وغځول. احمد شاه ابدالي د یو قوي پوځي او سیاسي شخص ترڅنګ یو ښه لیکوال او شاعر هم و. نوموړي په پښتو ژبه ګڼ شمېر اثار لیکلي. دی پر هېواد او ولس مین شخص و. د ژوند ټوله برخه په مبارزه کې تېره کړه. بالاخره د ژوند په وروستیو شېبو کې سخت ناروغ او د کندهار په توبې غره کې وفات او د کندهار په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي 2 زامن درلودل او د ده له وفات څخه وروسته یې مشر زوی تیمورشاه پاچا شو.